او زه وایم چې داسې وخاندم چې دا کلمې ولله کې ګډ وکړم ښځو ته خو دې ډېر کوي خو چې زمونږ دې ګپ ته دې خوشحاله شي دې کې مطلب دی وایي ټنګ ټکورم شته او تړکم پکې شته او اکشنه نه 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 پکې یو ډېر د مزاح کردار دی او ډېر یو ښکلی کردار دی چې کله یې کتونکو زمونږ پاټ راځي نو انشاءالله چې زه امید لرم چې دوی به ډېر زیات خاندي نو دا خبره غلطه ده وایي داسې مه وایه چې زه یم په جهان کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر وایي چې ورانه ده د خانه ده نو به دا عبرت هم دی او په دې باندې کتونکي او تاسو هم پوهېږئ چې جهانگیر صاحب ډېر زیاته موده پس د هیرو په کردار کې او بیا شاهد عثمان صاحب ډایرکټر چې کوم دی هغه یو ډېر ډفرنټ یو سبجیکټ کړی دی یو ډېر مختلف یو فلم یې کړی دی چې کتونکي به ګوري نو هغوی به وایي چې واقعي چې په ژوند کې داسې یو کردار شوی دی چې ډېره موده پس یو مختلف شوی دی د پښتو د سرلوړۍ دپاره کار کړم شاعر یم ادیب یم فنکار یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وي لخوا او نن موجود یم په مانسیره کې د فلم جانان په سیټ باندې ما سره پسند کې ولاړ د پښتو د فلم د ټي وي د سټیج د ډرامې یو ډېر تکړه هنرمند یو ډېر ښه اداکار چې دوی په کرکټ باندې بېشمېره سوپر هټ فلمونه سوپر هټ ډرامې پرتې دي اسپندیار صاحب زما سره ولاړ دوی سره به خبرې ترې کوو دوی په دې فلم کې دوی یو کرکټر دي دوی سره به ګپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر وراسیاتونه ښه دي اسپندیار صاحب څنګه دي شکر ستا دواګانې دي ژوند څنګه تېرېږي والله د الله احسان دی په هر حال الله شکر دی ژوند تېروي او ډېر ښې تېروي د فلم جانان په سیټ باندې ولاړ یو څه به ویل غواړئ د فلم په حوالې سره فلم په حوالې سره وایي چې څونه صفت یې وکړم نو کم دی چې جهانگیر صاحب ډېر زیاته موده پس د هیرو په کردار کې او بیا شاهد عثمان صاحب ډایرکټر چې کوم دی هغه یو ډېر ډفرنټ یو سبجیکټ کړی دی یو ډېر مختلف یو فلم یې کړی دی چې کتونکي به ګوري نو هغوی به وایي چې واقعي چې په ژوند کې داسې یو کردار شوی دی چې ډېره موده پس یو مختلف شوی دی نو خلک غمجن دي خفه دي دردمند دي څه د ملک و ځپول څه هر سړی په خپلو مسلو کې دی نو په فلم کې په ډرامه کې چې کله طنز او مزاح او د مینه محبت نو د دې یو بیل خوند دي نو انشاءالله دې ځل به جهانگیر خان د شاهد عثمان صاحب ډایرکټر صاحب فلم کې د جهانگیر خان کردار به ډېر چینج وي او ورسره بیا سولو ویلن چې کوم دی زمونږ اصغر بی اصغر چیمه صاحب چې ورته وایي نو هغه هم ډېر ښه لګېدلی دی نو دې کې هغه ویلن دی او دې پکې هیرو دی بالکل که مونږ وګورو جهانگیر صاحب همیشه پبلک په ویلن کې خوښ کړی دی ډېر زیات اپریشیټ کړی ډېر زیات خوښ کړی دا پیره په هیرو کې را روان دي یو نوې تجربه ده نو څه به ور غواړئ یاره یو خبره دا ده تجربه دا خلک یو کار داسې کوي چې وایي یو سړی مشران وایي چې یو کار ښایسته کولی نه شي نو هغه کار د بدرنګولو تصور هم ذهن کې مه ساته نو مطلب دا دی چې یو سړی به یو رسک کوي یو سړی به یو سوچ کوي یو سړی به ډېر غټ زړه برابروي چې چې دې شي ته زه برابر شم چې زه دا کار کوم چې دا به مخکې کې اوچې دی او که نه نو انشاءالله چې په دې سیټ باندې موږ څونه ریکارډینګ وکړو ټول ملګرو فنکارانو او ډېر غټ فنکاران جهانگیر صاحب او دا ټول ملګري عمران صاحب دی پکې عمران خټک صاحب دی پکې بلبل صاحب دی پکې عطاالله جان دی او ډېر دومره فنکاران دي تواب سرحدي دی پکې چیري بیلي چې څوک یې نه هېروئ او انشاءالله زمونږ پکې یو ډېر د مزاح کردار دی او ډېر یو ښکلی کردار دی چې کله یې کتونکو زمونږ پاټ راځي نو انشاءالله چې زه امید لرم چې دوی به ډېر زیات خاندي او زه وایم چې داسې وخاندم چې دا کلمې ولله کې ګډ وکړم ښځو ته خو دوی ډېر کوي خو چې زمونږ دې ګپ ته دوی خوشحاله شي او انجوی کړي اسپندیار صاحب ستاسو په ژوند 2-3 خبرې کړو ډېر زیات ټیم نه خرابول ته سین هم شروع دی دا راته ووایه چې تاسو تر اوسه پورې څومره فلمونو کې به کار کړي یاره فلمونه هم والله چې د پنجابي هم کړي دي اردو هم کړي دي پښتو هم ماشاءالله پښتون علاوه هم تاسو په نورو ژبو هم کار کړي د الله فضل دی چې کړي هم دي او ډېر ټیویانو کې مطلب دا دی زندگی دا رزق دی بس د الله د ډېرې د چا رزق څه کي د چا څه کي بس زمونږ دې دنیا کې دا رزق و لګیا یو بس د خپل فن هم کوو بس په پښتو کې هم لګیا یو په پنجابي کې هم ټکه پکه کوو او بس دا خپل فن زمونږ کردار داسې چې دا د مزاح دا د مزاح د عبرت دا خلک پرې خوشحالېږي لږ
نو په سټیج ډرامه کې او فلم کې څونه فرق غنئ؟ نو فلم کو سټیج کو لکه مطلب دی چې ځمکې اسمان فرق دی. سټیج لایو کار ډیر ګران کاری ډیر ګران کاری او فلم چې دی دا خو مطلب دی دا آسان کار نه دی. دا خلک کتون کې اوهو وي دې څه شی جوړ کړی دی دا څنګه جوړ شوی دی کې دا غلطي د پلانې دی او دې کې دا نشته ډیر دا بل پردي خلک نه خپل خلک وای نو دا خبره نشته. ګوره هر سړی چې خپل کار لره پیدا دی نو هغه په کار به هغه سر ته رسوي او ډېر ښایسته به یې رسوي. اسپندیار صاحب زموږ اکټران چې کوم ګورو کنه هغه په اخر کې دوی جون ډیر زیات بعضې لکه هر یو نه بعض اکټران جون ډیر زیات خرابي مطلب چې یا بیمار شي یا کمزور شي یا دغه شي مالی طور هغه ډیر زیات خرابي دا څه وجه ده؟ نو وجه دا ده چې زموږ مطلب دی زموږ ملک کې د فن کتونکي شته فنکار فن خوښوي خو فنکار نه خوښوي او نه مطلب دی دا سرکاري ادارې حکومت موږ سره تعاون کوي نو چې مالی حالات نه ستا بیکګراوند مضبوط نی دا خو مطلب دا دی د شګې دیوال دی وي د شګې دیوال هله خیږي په هغې کې سریې په هغې کې سیمټي او دا کار داسې دی نو کار هغه په کار دی چې کم د کولی. فلم د سګو غاڼه چې دا فلم ملنګي هټ شو دینه مخکې یو بل فلم هټ شو نو څه چې فلم لږ ډیر راځوندې شو کنه ډیر راځوندې شو او بل اهم خبره دا چې په دې فلم لین کې په دې دنیا کې داسې خلک او داسې ښایسته ښایسته مطلب دی نور داسې نیو هیروګان او ښکلي ښکلي فنکاران راغلي نو دوی له موقع ورکول پکار دي چې دا فن چا د پلار جاګیر نه دی چې یاره په دې باندې یو سړی دی سینه کېږي او یاره چې یم په دنیا کې زه نو دا خبره غلطه ده وایي داسې مه وایه چې زه یم په جهان کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی. ما اورېدلي په دې کې ډېر زیات جیلس پن او ډېر زیات یو بل خپې وي نو خو وجه دا ده چې زمونږ خلک چې یو وایي چې ورانه ده د خانه ده نو به دا عبرت هم دی په دې باندې کتونکي او تاسو هم پوهېږئ. بالکل ډېره مننه اسپندیار صاحب قدرمنو موږ دا اسپندیار صاحب موږ سره خبرې اترې وکړې د فلم جانان په سیټ باندې موجود وو ډېر زبردست فلم دی دا فلم د دې فلم میوزیک هم ډېر زیات ښه میوزیک دی. اسپندیار صاحب ما اورېدل چې په دې فلم په میوزیک باندې کم سے کم 8-9 لک روپۍ خرچه راغلي. یاره خو یو خبره ده چې میوزیک یې د دې نورو فلمونو نه هم چینج دی که نه ښایسته دی او دومره ښکلی دی چې انشاءالله چې ډېر بې خوښوي خلک د مخکینو فلمونو نه به دا میوزیک د دې میوزیک او د دې سټوري چې کومه ده دا د دې نورو فلمونو نه چینج ده نو انشاءالله کتونکو ته به یو مختلف چیز کتونکو ته میلاویږي چې به چینج وي ولې چې د اکشن او دا ډز او ډوز په دې فلم کې زما اورېدلي چې بورم شل او دې کې مطلب دی وایي ټنګ ټکور هم شته او تړکم پکې شته او اکشن نه نو ټول ویجیټیبل پکې برابر دی. ډېره مننه اسپندیار صاحب قدرمنو دا فلم به په 29 سپتمبر باندې ریلیز کیږي او یقینا چې یو ډېر ښه فلم دی په دې کې ډېر ښه اداکاران دي. جهانګیر صاحب ډېره موده بعد به طور هیرو راځي د هغه سره اصغر چیمه سولو ویلن دی سره عمران خټک صاحب هم ویلن دی او په دې کې نور هم ډېر ښه اداکاران دي. اسپندیار صاحب دی پکې بلبل صاحب دی پکې سدره نور دا دیدار ملتانی دا عمران خټک صاحب دی تواب سرحدي ډېر ښه آرټسټان دي په دې فلم کې. د فلم سټوري ډېر زیات زبردست سټوري ده نو انتظار کوئ په 29 سپتمبر به دا فلم ریلیز کیږي.